ویخته سپین سترګې تاریکې غاښ کنډاس نه اوکاږي د دنیا د چارو لاس په هر لوري پسې درومې چې مومې نه په چپ لوري سر پکړې نه په راس خدای رازق ګڼې او رزق له کسبه بولې په دې شناخت ځان ته وایي حق شناس اے رحمانا که سکار دے نو د دین دے اے رحمانا که سکار دے نو د دین دے نور واړه کارونا بے وفا دی بے اساس ټول حاضرین درود شریف وای اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم محترم سامعین کرام در رب کائنات لوی احسان وشو چې رب کائنات پاک داغ کلام پاک داغ رسول پاک او داغ دربار جماعت پاک او هغه پاک ذات زمنګ ناپاکو انسانانو د ناقصو بچو ته د قرآن پاک د زده کولو توفیق راکو دا محض د الله احسان دی تاسو ټول وای الحمدلله من او تاسو کټول را غون شو او د رب کائنات د پاره ځان ټوټي ټوټي کو او ځان قطره قطره کو او ځان زری زری کو او د رب کائنات د خوشالولو د پاره ځان حلال کو بیا هم د الله حق نشو ادا کوله جان دی ہوئی اس کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا وی دا ځان دی الله لور کو نو ستور دی وکړه دا ځانم د الله در کړو وی حق خبر ادا دا چې د الله حق څوک نشي ادا کوله زکه عزتمندو دا واړه واړه ماشومان هم 15 کال او 20 کال او 2 کال او 10 کال دا ځان استعمال کړي دي نو مونږ چا 40 کال چا 50 کال استعمال کړي دي نو د 50 تو کادو کباړ چې څوک چاله ورکی باغې آسان نه کوي نو که مونږ دا ځانونه الله له ورکړو نو دا داسې دی لکه چې کباړ دی چاله ورکو نو کباړ باندې څوک چاته احسان نه کوي خو عزتمندو الله رب العزت بیا هم قدر کوي ولی ان الله شاکر علیم ځکه الله وی زه قدردان ذات ما کمال کباړ راکې کمال یو قجور راکې او کمال یو ذره راکې نو کتا زما د پاره ذره نه کی وکړه خیر یرا که یو خیر دی د ذری وکړلو وی زما بندا د قیامت پورز به وی نه چې ما د یو ذری نه څه جوړ کړی دی او زما د قسم وی پیغمبر وی که چرته تاسو د الله په نوم یو قجور ورکړه نو د قیامت پورز به رب کائنات د احد برابر تاسو له اجر درکړي دومره دی نو عزتمندو من او تاسو د پاره ډیر خوشحالي ده من ډیر بهترین امت کې الله رب العزت پیدا کړي مخکینیم خلق دي منګم خلق یو خو الله رب العزت په دې هر شي کې درجه پیدا کړي دي الله رب العزت قران کې وایي تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض وایي په دې رسولانو کې ما فضیلت پیدا کړي په بعضو باندې بعضو لرا وآتینا داود زبورا وکلم الله موسی تکلیما واذ قلنا لآدم بعضو پیغمبرانو سره ما خبرې کړې دي بعضو سره می ملاقاتونه کړې دي نو بعضو پیغمبرانو له بعد دغه رنګ جنتونو کې مرتبه زمکو کې مرتبه آسمانونو کې مرتبه جمعاتونو کې مرتبه بیت الله شریف کې یو مونږ په 1 لاکھ مسجد نبوي کې په 50,000 به ورپسې بیت المقدس به جامع مسجد به د علاقې جمعات عزتمندو داسې منځ دی د هر یو سیز الله درجه پیدا کړي کانو کې درجه دي یاقوتۃ حجر ليس كالحجر محمد بشر ليس كالبشر علامہ ابن قیم رحمه الله لیکي و یاقوتم کانه دي او د باجریم کانه دي خودوانه کانی خو برابر نه دي چرته یاقوت او مرجان او چرته د باجری
کاڼې دا برابر نه وي دقه شان پیغمبران ټول پیغمبران دي خو د نبی ټول بشر دي خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام برابر نه دي دغه کتابونه الله را لېږلي خو د قرآن برابر نه دي دغه امامان دي یو پکې دی زمونږ امام اعظم د ټولو نه ستر او لوی امام صحابه ټول صحابه دي خو ابوبکر صدیق ته نه رسي دغه رنګې عزتمندو جنکۍ ډېرې جنکۍ دي خو فاطمة الزهرا ته څوک نه رسي ښځې ډېرې ښځې دي خو مریم او خدیجې ته څوک نه رسي دغه رنګې الله مرتبې جوړې کړي دي عزتمندو په هر یو څیز کې نو دې وجې نه ستاسو دا بچې چې نن د دې په سینه کې قرآن رالی دا بچې هم د نورو بچو سره یو شان نه دی ځکه د سختې تېرې کړي د 3-4 کاله زمونږ مور بیبي به ویل وایي دا قرآن یادول وایي دا د اوسپنو نینې دي دا په هر غاښونو نه چیچل کېږي د اوسپنو نینې چې چیچي نو دا غاښونه دله ماتوي نو هغې د اوسپنو د فولادو غاښونه هم پکاري دقه شان عزتمندو چې یو انسان خپله سینه د پیغمبر سینې سره یو شان کوي چې یو انسان خپله سینه د صحابو سینو سره مشابه کوي نو هغه به ډېره سخته تېروي ځکه عزتمندو هر یو شی یو انسان چې یو مقام ته رسي نو نن ستاسو بچی یو مقام ته رسېدلی د استاد چوکي خوړلی دي دلته په یخو بوی اودسونه کړي سپورې ستغې اورېدلي تا په زړه باندې سخته تېره کړې ده ستا ښځې سخته تېره کړې ده نو نن ستا یو بچي ته یو مقام میلاو شو دیو اینا فارسیبان وی قرنها باید تا یک سنگها را آفتاب لال گردد در بدخشا یا عقیقا در یمن ماہها باید تا یک پنبدانا باد کشت جامع گردد شاہرا یا شہید را کفن سالها باید تا یک کود کے از درس علم شاعر شیری سخن عالم نیکو گردد یا شاعر شیری سخن وی زمانی لگی چې د یو څیز نه مرجان او یاقوت جوړیږي نو دا کاڼې ډایرکټ نه پیدا کیږي دا په دې غرونو باندې کلونه او صدیانې تیرې شي نو بیا پکې یاقوت او مرجان پیدا شي په بدخشان کې او په دې ځایونو کې دقه شان د پنبې نه چې کله جامه جوړیږي او د شهید کفن جوړیږي او دې ته دا اعزاز حاصلیږي نو دا میاشتو میاشتو په هغې باندې اوبخورې وشي په هغه پټي باندې خواري وشي نو د هغه مالوچو نه بیا د شهید کفن جوړ شي ډایرکټ خو نه جوړیږي دقه شان که یو عالم نه عالم جوړیږي شاعر نه شاعر جوړیږي وی په دې باندې کلونه لګي او سخت کار دی الله رب العزت دې په خپل دربار کې زمونږ دا کمزوري ماشومان او دا ناقص ماشومان په اعلی درجه باندې قبول کړي او بهرحال عزتمندو نن چې کم کتاب د دوی په سینو کې پروت دی او کم قرآن د دوی په دماغ کې پروت دی دا ډېر اعلی کتاب دی عزتمندو دا ناطق کتاب دی خبرې کوونکی کتاب دی هی نن د لارې لاروي سره هم خلک 2-3 خبرې کوي په زنګ موبایل باندې چې یو سړی رنګ نمبر او رنګ نمبر میلو کې هغه سره هم 2-3 خبرې خلک کوي خپل چاړه بچی سره هم 2-3 خبرې خلک کوي د کال ماشوم دی هغه سره چې د شپې راشي نو ماله بچی راوله ښځه ورته ستړی ستومانه رالی او دا ماشوم څه پکې کله د بریتونو نه راکاږي او کله د ګیرې نه راکاږي کله د سپېږمو کې ګوتې درکوي ښځه وایي قلار شه ته وایې نه زما زوی دی په ما باندې ښه لګي هی د رب کائنات قرآن منگ تا صدا را کئی یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو یو نظر ماتا یو نظر دی خزی تو کو یو نظر دی بچی تو کو یو نظر دی دکان تو کو یو نظر دی دفتر تو کو بل نظر دی پشیشہ کی زان تو کو سمر نظرون بغیر تکے یو نظر ماتا ایک نظر ادھر بھی یو نظر خو ماتم راواروا یا ایوہ الذین آمنو اور سمر عجیبہ انداز کے اللہ ہوئی یا ایو ها دا د تنبیه خبرې دي چې یو سړی متوجي شي لکه موږ سره دی اے فلانیه تا ته وایم د دې دپاره چې دا خبره ډېره اهم ده یعنی ما ته متوجه شه نو یا ایو ها الذین بیا وایي آمنو څلور ټکي بعد یعنی چېرته مخ اخوا ونه ګرځې
یا ایها الناس، اے خلقو ماتا متوجہ شئی. نو اللہ رب العزت عزت مندو قرآن کی گلی کری دی، اے زما بندگانو خوری زما سکی زما دا آسمان چت لاندی اسی گئی، زما دا زمکی دا پاسو اسی گئی. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، تاسو خو ماتا دوئی دا دی زمکونا دا خیستخ کلی فروٹ او دا خیستخ کلی غذاگانی تاسو را پورتا کوئی، گزی را پورتا کوما. لاندی زمکی کیو گو رہی سم نشتا دے، نپکی سیوان شتا، نه پکې نیموان شته، نه پکې قجوري شته. د دې تورو خاورونه د یو خاورې نه د یو قسم اوبو نه مختلف څیزونه درته راپورته کوم. اانتم انزلتموه من المزن هم نحن المنزلون. هی زما بندگانو تاسو خو دومره کمزور یې چې ټول امریکا، روس، کوریا، پاکستان، هندوستان، عربستان، کفرستان راجمع شي د اسمان نه یو ساس کې اوبم نشي راتو یا کوله. ستاسو څه حیثیت ته؟ انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. وی زو براتو یم کتا سي راتو یا وی، یعنی دا ټول کارونه زکوما. ان القوه لله جميعا، ټول قوتونه ما سره دي، تاسو سره سي. لوی پهلوان باډي بلډر سلور من 15 من وزن اوچتای چې یو دستونه وکي نو به ځانم د کډن نشو چتاولې، ځان زورونه کوي لاس راکا. داستا حیثیت تے. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. وی هغه ورځ دې هېرې شوې چې ستا نوم هم چا نه اغوستو چې دا انسان څه ته وایي. لم یکن شیئا مذکورا، ته داسې شیم نه وي چې سړی کا پلانې شی وی د سره شیم نه وي. انسان خو څه کوي؟ وی شیم نه وي، شی یو شی یو ضرم نه وي، چاته پته هم نه وه چې دا انسان څه ته وایي. وی خو ما شته کړې د نیست نه مې حس کړې. اے زما بندا ما هیر نه کې. څوک احسان کوونکي سره داسې احسان کوي، څوک چې چا سره ښه وکړي نو خلکو سره داسې ښه کوي. تا باندې سړی صرف د دلته د روډ نه د اوچت کې هغه ځای د موټر کې بوځي، یو کاوه د باندې اوس کې 3 کاله هغه ته به دواړه لاسه سلامونه کوي. یاره ډېر ښه سړی دی، څه چل یې کړی دی؟ یاره مړه پلاني چې کې را باندې کاوس کړې وه، بس تا د اثر د کاوي عمره دی. کاوی ته سلامونه کې چې کوم رب د باندې دا دومره احسانات کړي دي، هغه ته نه سلام شته، نه دعا شته، نه د هغه در کې سجده شته، هغه شته. نو د الله هم ګیلې کوي، قرآن کې الله ګیلې کوي ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهی کالحجاره. هی زما بندګانو تاسو خو دومره سخت شوئ چې بعضې پکې د کاڼو نه هم سخت دي. د ګوره څومره د ګیلې خبره. یو سړی خپل زوی ته وایي بچیه زه خو ستا پلار یم تختیږم. نو الله وایي ای زما بنده ستا خو پلار ما پیدا کړی. خلقکم والذین من قبلکم. لږ سوچ خو که صرف ته مې نه پیدا کړی، ستا پلار، ستا نیکه، ستا غور نیکه او ستا ډر نیکه او داسې ډراره ورسره کوه ډر 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 بر ورپسې ځه، دا ټول نیکان مې دله پیدا کړي دي. په ډر ډر به ستړی شي خو ټول نیکان دې ما پیدا کړي دي. نو ای زما بنده اذکرو، لږ ما هم یاد کا، زما هم شکر یاد کا. نو عزتمندو الله رحمتونه په موږ باندې کړي دي او دا هر څه د الله دي. نو الله وایي زما بندګان بعضې داسې دي چې د هغوی د کاڼو نه هم سخت زړونه دي. اشد قسوه، د کاڼي نه. وایي وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار. الله مثال بیانوي وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه. وایي بعضې کاڼو نه اوبه راوځي. وایي زما د بنده زړه نه چېرته سترګو واسطې سره اوبه راونوتې. وی بعضی زما د یری د وجې نه راورغړي کاڼي، زما د یری د وجې من خشیت الله. او زما دا انسان چرته راونرغړېدلو د خپل ګناه نه، د خپل فاسد عقیدې نه، د خپل غلط سوچ نه، د خپل غلط نظریې نه، چرته زما انصاف والا عقیدې ته رانغلو. عزتمندو قرآن اورئ، قرآن ترجمې تفسیر ته کښېنئ. الله وایي وما الله بغافل عما تعملون. دا تاسو چې کومې کانې کوئ وایي ستاسو څه خیال دی چې ما ته پته نشته، زه غافل یم. نحن اقرب الیه من حبل الورید. وایي دا کوم رد چې د سا دی وایي د دې نه هم زه نږدې یم درته. نو بیا بنده سوال راځي چې موږ خو ډېر وران کارونه کوو که نه، د الله بیا وایي څه ولې نه؟ نو الله وایي حکیم علیم، زه حکمت والا یم، زه علم والا یم، زه پوهېږم ته خو قمقلې، ته خو نه پوهېږې، نو زه خو پوهېږم که دا سړی دې اوس ونیولو نو غرق کېږي. نو زه خیر دی لږ صبر ورته وکړه، لږ صبر ورته وکړه، لږ صبر وکړه. بعضې کسان وایي چې مونږ خو چلونه کوو. الله وایي انهم یکیدون کیدا و اکیدو کیدا. وایي دا خلک پکې بعض پکې دا وایي چې چل مې وکړو. الله وایي موږ له هم چلونه راځي.
خو موږ درته صبر کوو. امهلهم رویدا، پیغمبر ته وایي خیر دی، دې خلکو ته لږ مهلت ورکوه، دا کمقل دي. نو دا آیاتونه سړی ځان ته رامخکې کوي، ګناه هر چا نه کېږي، غلط سوچ هر چا ته راځي، خو چې دا آیاتونه رامخکې شي نو کم از کم څنګه چې انسان زوی د پلار نافرمانیو کې پلار ته په جړا شي، نیک نافرمانیو شي شاګرد نیک ته راشي، نو خو چې موږ هم کله من به تو مشغول تو به امر او زید، زه تا ته مشغول یم او امر او زید او بل طرف ته روان یې. او څومره غیرتي ذات دی، من تقرب الی شبرا تقربت الیه ذراعا، اے زما بندا غیرتو کا یو لیش نزدې شا، زما د قسم وي زه درته ګز نزدې کېږم. ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیه باعا، زما د قسم وي ته یو ګز نزدې شه زه به درته دوه ګزه در نزدې شمه. یا باعا داسې وایي زه به درته داسې چلو کومه، داسې سړی کوي ماشوم ته چې کوي راشه باعا، عربیان باعا دې ته وایي داسې چل چې دواړه لاس چې داسې اوږده کړي باعا، زه به داسې در شمه. ومن تقرب الی مشیا تقربت الیه هرولا، زما د قسم وي ته نور غیرت پیدا کا، ته را روان شه زه به په منډو منډو باندې تا طرف ته در شمه. داسې غیرتي ذات. نو الله سره به تعلق جوړو کنه ان شاء الله. دا ټول مهنت هم د دې لپاره دی، دا قرآن، دا مدرسې، دا جهاد، دا جماعتونه، دا ذکرونه، دا حج او عمرې، دا د څه دپاره دی؟ دا الله ورضوان من الله اکبر، او دا الله رضا ډېر لوی شی دی. ان وجدتنی وجدت کل شی وان فقدتنی فقدت کل شی وانا خیر لک من کل شی. اے زما بندا که زه درته میلاو شوم هر شی درته میلاو شو، که زه د نه ورک شوم هر شی د نه ورک شو. او قسم دی زه تا دپاره د ټولو څیزونو نه ښیم، ځکه دا نور څیزونه بې وفا دي. ستا پیسې تا سره سات نه درکوي، مرسته در سره نه کوي، ته بیمار یې تا نه ټیک کوي، دوایي شته بیماري دې معلومه ده دوایي دې نه ټیک کوي، نو څه به وکړي؟ نو عزتمندو او الله رب العزت چې چا سره تعلق سره برابر شي وہی زندگی پر بہار ہوتی ہے رب سے جب ہم کنار ہوتی ہے. وہی الله سره چې د سړي تعلق برابر شي زندګۍ کې سپرلی راځي. سپرلی یو د دنیا سپرلی دی، یو د زړه سپرلی دی. د زړه سپرلی الله سره تعلق سره راځي، او چې د الله نه تعلق ختم شو نو وہی اٹھا دی سر تمہارے آستا سے زمین پہ گر گیا میں آسمان سے. وہی اے ربا تانا میں چھ تعلق ختم شوے دے نو دومره نقصانی شو ملکه د آسمان نه چې سړی پس مکه را پریوسی پته هم نه لګي دومره نقصانی شو. نو انشاءاللہ رب سره به تعلق جوړو کنه انشاءاللہ. د هغې دپاره طریقې دي. هغې دپاره طریقه څه ده؟ پیغمبر، جماعت، قرآن، اعمال. ان اکرمکم عند الله اتقاکم لم یلد ولم یولد. الله وی تاسو کې زما څوک خپل نشته چې دا تربور دی، دا مامازی دی، دا تروپړ دی، دا فلانې، داسې قیسې پکې نشته. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چې څوک نیک عمل کوي را میدان ته شي، را میدان ته شي. هم دقه زما خپل دی. اهل القرآن هم اهل الله. دا قرآن والا خلک وي زما خپل دي. نور خپل ولی می چا سره نشته، کما سره خپل ولی برابرې په عمل دا، په ایمان دا. نور عملونه زه نه پیژنم، نور رشتې نه پیژنم، ځکه زه خالق یم، ته مخلوق یې. چې نسبت خاک را با عالم پاک، چرته الله پاک او چرته ناپاک انسان. ها انسان چې الله ته رسی د عمل په سیړۍ او د عمل په پوړۍ باندې رسی. بهرحال عزتمندو دا بیان د ټول دپاره ضروري چې د الله یا اذکرونی اذکرکم، الله بدلم دله درکړي. داسې درته نه وایي چې ما به یادې او ګوره زما د طرف نه ته مې ونه ساتې. پلار بچی ته وایي که نه بچیه ګورې ما سره بخه کې او ما نه ته مه ونه ساتې. الله وایي نه اذکرونی اذکرکم، ته ما یادوه زه به تا یادوم، نور څه کې. او ته تکړه شه، ته ما مخلوق کې یاد کا او انسانانو کې وایي زه به د دې نه اعلی مخلوق کې یاد کم، فرشتو کې. الله ډیر غیرتی ذات دی. دویم عزتمندو غیرت الله دا وکړو چې ستاسو په بچو باندې د پیغمبر سینه کې چې کوم قرآن پروت وو هو به هو اقا قرآن ستا د بچی په سینه کې واچو. نو نن تعالی د اختر نه زیاته خوشحالي ده. نور خوشحالي څه کې؟ خلک پیغمبر پسې ګرځي. پیغمبر له الله رب العزت مرتبه ورکړې وه قرآن،
قرآن اقا قرآن ستا د بچی په سینه کې پروت دی، همدغه قرآن د ابوبکر په سینه کې پروت و، د علی د عثمان د حسن د حسین په سینه کې پروت و، نن الله ستا د بچی په سینه کې کېغوستو. نو دا قرآن سړي سره خبرې کوي. څنګه خبرې کوي؟ راشه قرآن سره خبرې وکړه، قرآن نه تپوس کوه، قرآن ستا سنوم دی، قرآن جواب درکوي. بل هو قرآن مجید، زه د بزرګۍ نه، د شرافت نه، د عزت نه ډک کتاب ما. قرآن نه تپوس کوه، مخکې چرته وي، قرآن جواب درکوي. فی لوح محفوظ، په لوح محفوظ کې وما. قرآن نه تپوس کوه قرآن چا د طرف نه راغلی، قرآن جواب درکوي. تنزیل من رب العالمین، د رب العالمین د طرف نه راغلی ما. قرآن نه تپوس کوه قرآن چا دنیا ته راوړی، قرآن خپل خپل تعریف کوي. نزل به الروح الامین، جبریل الامین فرشتے راوړی ما. قرآن نه تپوس کوه چا باندې نازل شوی، قرآن خپل جواب درکوي. نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، زپ سید الاولین سید الاخرین محمد رسول الله باندې نازل شوی ما. قرآن نه تپوس کوه کوم میاشت کې نازل شوی، قرآن خپل جواب درکوي. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، د رمضان راتلونکي میاشت کې نازل شوی ما. قرآن نه تپوس کوه کوم شپه کې نازل شوی، قرآن جواب درکوي. انا انزلناه فی لیلة القدر، د لیلة القدر شپه کې نازل شوی ما. قرآن نه تپوس کوه قرآن کم خار کې نازل شوی، قرآن جواب درکوي. وهذا البلد الامین، په دغه امین خار مکه مکرمه کې نازل شوی ما. قرآن نه تپوس کوه څه دپاره نازل شوی، قرآن جواب درکوي. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، زه د مسلمانانو دپاره رحمت او شفا را لېږلی شوی ما. تاسو دومره استادان یې که نه، ساده بیان ته څوک سبحان الله هم نه وایي، خو چې د مولانا د لینګو پورې خولي لاړي چې ټولو ته یې سبحان الله. نو د دې ستاسو مطلب څه؟ مطلب همدا چې د مولا په تکلیف خوشحالۍ کوي، چې مولا ته تکلیف میلاوي شي سبحان الله جزاک الله. مطلب هم نه چې مولا صاحب ډېرې حلواګانې دې خوړلې دي، خو د دوکان پکې نه خولې لاړې سبحان الله. دا هم ښه ده، ډېر آیت درست آیت. عزتمندو داسې کتاب الله را کړی، زمون الله رب العالمین، زمون پیغمبر رحمت للعالمین، او زمون کتاب هدى للعالمین. انټرنیشنل بین المللی بین الاقوامی چیزونه الله رب العزت را کړي دي. عرص اعلی چې کوم کتاب اعلی چې کوم فرشتي را لګلي هغه اعلی، چې کوم میاشت کې نازل کړي هغه میاشتو سردار، چې کوم شپه کې نازل کړي هغه د شپو سردار، چې کوم پیغمبر باندې نازل کړي دی هغه د پیغمبرانو سردار، چې کوم کلی کې نازل کړي هغه د کلو سردار، چې کوم فرشتي را لګلي هغه د فرشتو سردار، او چې په کوم ماشومان امت باندې نازل کړي هغه د امتونو سردار. الحمدلله دا په خبره اوس کومه بیکاره وي نو خونه وکړ. نو الله ورته امت مالا کنتم خیر امه، اے زما د اخیری پیغمبر امتا تاسو ډیر ښه خلک یې. خو ښه خلک څو؟ حضرت عمر صاحب وایي ښه ورته د دې وجې نه وایي چې ښه کارونه کوي. بعضې کسان وایي که نه نبي علیه السلام په ډېرو امتیانو به خوشحالېږي. بالکل حدیث کې راغلی دي تزوجوا الودود الولود، وایي داسې بیبیانو سره وعدې کوي چې مینې کوي او بچي ډېر راوړي. فإني مکاثر بكم الامم، زه به ډېر فخر کوم. خو په چرسیانو پوډرانو خو به فخر نه کوي که نه. بعضې امتیانو ته به نبي علیه السلام انکار وکړي، وایي دا زما امتیان هم نه دي، داسې دوزخ ته به رواني، نبي علیه السلام به وپېژني، په ژړا به شي، او بیا به ورته وایي اواز به پیل وکړي، وایي دا چېرته بوځئ؟ وایي دا دوزخ ته بوځم. دا خو زما امتیان دي، ځکه نبي علیه السلام وایي زما امتیانو به الله رب العزت د اودس ځایونه نه سوځوي د قیامت اور، زه به پیژنم. نو شراو کې باته به وایي جبریل وایي چې تا ته پته نشته ما احدثو بعدک، دوی خو نوې نوې کانې کړې وې که تا نه بعد هغه ستا قصه چې کومه وه هغه یې پرېغوستې وه، نوې نوې قصې شروع کړې وې. اخرت خبره ختمه وه، د قرآن خبره ختمه وه، د دین خبرې ختمه وه، خپل دنیادارۍ ته به دین ویلو. ویل ښه نبي اسلام فسحقا فسحقا، بس خدای دې دوی غر کي، خدای دې دوی تباه کي، بس ورکې که دا زما امتیان هم نه دي. پیغمبر خو به داسې کوي، سړي باندې فخر کوي چې کم انصاف کوي، کم رښتیا وایي، کم ظلم نه کوي، کم اخلاق پځې وي، کم عبادات پځې وي، د کم ایمان پځې وي، د چا بچې د پیغمبر وارثي، دا ټول اعمال دا به په کار راځي.
نو قرآن ډیر اعلی کتاب دی. ما رب کائنات نه تپوس کو زړه زړه کې د تصوراتو په دنیا کې ډوب شوم. ما یا الله یو تپوس کوما وای وای بندا سوي ما یا الله دا کتاب تا مخ کې چرته ساتلو؟ ما ته بندا قرآن راوالا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. ما لوح محفوظ کې ساتلو. تاسو ته پته ده لوح محفوظ کم ځای دی؟ لوح محفوظ د جنت نم اعلی دی. ولی زکا لوح محفوظ جنت الله د مخلوق د پاره جوړ کړي دي او لوح محفوظ د خالق د کلام د پاره جوړ شوی دی. جنت موتا مولی گازر ټیپر د پاره جوړ شوی دی. زوبه کړه ان شاء الله دې د پاره خو ان شاء الله لک پتی زو وای کړه وای ان شاء الله او کنه بڑا بیره د جزر باور شي. بہرحال دا جنت الله موتا مولی گازر ټیپر د پاره جوړ کړي دي او لوح محفوظ الله ځان د پاره او د خپل کلام د پاره جوړ کړي دي. نو لوح محفوظ د جنت نم اعلی. ما تاسو کو یا الله اوس دنیا ته دا کتاب را لېږي نو دلته خو لوح محفوظ نشتا دا قرآن بساته چرتا. مال یا الله درې زینا اعلی دي. یو بیت الله شریف چې یو موږ په یو لاک دی دا به التساتی ویل نا مال یا الله دویم اعلی دی مسجد نبوی دی یو موږ په 50 سره دی یا الله دا به التساتی ویل نا مال یا الله دریم اعلی دی بیت المقدس دی د پیغمبرانو کله تیر شوه دی. نبی علیہ السلام هم 15 یا 19 میاشتې دی طرف تموز کړي دی. یا الله دا قرآن بدل تساتی ویل نا مال یا الله زه خو دې حیران دهران کلما چې دا قرآن بساتی چرتا درې اعلی زیده دی الته نساته. ما ته وی خواشا زمان بندا زدا کتاب بیت اللہ کی نساتم بیت المقدس کی نساتم مسجد نبوی کی نساتم زبدا خپل کتاب د خپل عالمانو او د دې عوامو قاریانو ماشومانو پسینو کے ساتا. اللہ دا لوح محفوظ دے کنا محفوظ دے منا خاص دے وی دا محفوظ دے شتا قاریان شتا غم مکوئی مولیان شتا غم مکوئی. شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. اللہ وی اے زما بندگانو کہ زما گواہی سوکم نور کئی نگی ور کئی. زد خپل گواہی دا پارا کافی میوا او مولیان زبا دا پارا کافی دی. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا وی کسو کی وی دے کہ ندے وی ندے وی زد خپل زان دا پارا او ما دا پارا دقا مولیان بس دے. عزت مندو استاد بچی سینہ اللہ رب العزت نند عرش مولا سر او د لوح محفوظ سره مشابه کړی دا خنا پس معشوم او دا دومره عظیم قرآن ہے او چرته منګ او چرته د او خریته ګوره او د سارا شپې ته ګوره او به امر باندې رب دومره احسان چې خپل کتاب د پیغمبر سینه کې اوسو. یا الله زمانه دې بشوم سینه کې سدي دا ټول غډې وډې وای په دې ګن ماحول کې ګرځي پلاری دروغجن دی پلاری رشوتونه کوي پلاری غډې وډې کوي. یا الله زمانه دې ماشوم په سینه کې سدي وای نشتا نور نه ډیر خده ځکه زما سینه د خپل لوخه زما کتاب ته کې اوسو. لګ لګ شان نامخ کې شي لګ شان او خځې ګرو خځې لکه سان لګرو خځې نشاته کسان بوزري تاسو ماشاء تاسو لګرا مخ کې شي هغه تر تمخي تر تم څخه کسان ودرنه کې ډیر زیاده شاته ماشاءالله ماشاءالله دغه او خځې ګرو خځې مونږ چې ته ود نه بہرحال عزت مندو دا رب کائنات منگ بانے احسانوں کو لئن شکرتم لازیدنکم خو رب وی ورے زما شکر بادا کوي نو نور اندر تزیتو ما نور زیتو څه مطلب دی ستا بل بچی به عالم کم ځکه په بل بچی دکان کې نو زدي بچی به د سبا بچیو شي هغه به عالم کوا داغه به بچیو شي هغه به عالم کوا داغه به بچیو شي هغه به عالم کوا او تر قیامت پورې بستا په خاندان کې د علم جډې خخې کما تر قیامت پورې با د پیغمبر وراثت در کما تر قیامت پورې با عزت او د شرافت پګړې ستا په خاندان کې اوس اتم الله دې زمنګ نصیب کی تو دیتا ہوئی لئن شکرتم لازیدنکم تو شکر کوا زبے در تزیاتو ما نو عزت مندو اللہ بہترین کتاب را کرے دے اعلیٰ کتاب را کرے دے دیو جن شاعر ہوئی ممتاز کیوں نہ ہو اسلام ممتاز کیوں نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں
वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में. وی زمن کتاب او پاغه کتاب کې ډیر فرق دی. زمن اسلام او پاغه شریعتونو کې بهشک اغم د الله د طرف نو. نن يهودي تپوس کوي وغم دې کنه ما طرف ته ګوري خو ما ګوري کوږي شوی نو ګر زمانه مخکې د روټۍ نه درګي ها او د ټول نوچت زی بارې زنه استه ما چې دغه راځي روټۍ راځي د ټول ناول منډه بزکو لکه ما سار ناشته نه کړی اومدا سره راغلی نو ټول ناول چې ما منډه کوله به ما پسې منډه کوي او کده سه منډه کړه نو خودش تک تاسو له زمانه مخکې درکې نو دی وجنه دې طرف ته سوچ کوي. نو عزتمندو قرآن عظیم دولت را کړي یو يهودي تپوس کوي یو عیسائی تپوس کوي اے مسلمانا قاری سے مولوی سے امی سے تبلیغی سے حاجی سے تا نه یو تپوس کو تاسو مسلمانان ډېر فرق کوي موږ څه فرق کوو وای زمون کتاب آسمانی تورات زبور انجیل قرآن هم آسمانی زمون کتاب هم رحمانی تاسو کتاب هم رحمانی به ولی فرق کوي تاسو زمون کتاب اعلی او زمون کتاب کمزور دا ولی فرق کوي ستا هم رحمانی زما هم رحمانی ستا هم آسمانی زما هم آسمانی نو فرق پکې څه شو ما تل وښا وړې خبرې وړخلو وړو کې کس غټې خبرې د غټو خلکو د پاره وړو کې سړې وړې خبرې وړو کې دلیل واورا ستا دین او ستا شریعت او زما دین او زما قرآن کې څه فرق دی واورا ستا دین او ستا شریعت په کتاب کې لیکل شوی دی راشه زما دین او زما قرآن زمون په سینو کې لیکل شوی دی ستا شریعت او ستا دین په کاغذ لیکل شوی دی راشا زما دین زمون د دل او د دماغ په تختو لیکل شوی دی ستا دین او ستا شریعت په تور سیاهی لیکل شوی دی راشا زمون دین او زمون اسلام او زمون قرآن زمون د مسلمانانو او د مولیانو په سینو کې پسرو وینو باندې لیکل شوی دی. د قارن په ګروست आवाज کوي وی کون سړی دوه پیری خاندي کونی په وګونی چې کونی یو ځل خلکو خاندي نو دا مو سره خاندي وی کنه خاندم نو دا خلک برا پوری خاندي چې دا سړی ولی نه خاندي او بیرسته تاسو کې ویل کدا چې چل شوی هغه ته پلانې چلې به ځان نه خاندي ها 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 وی دا چلو. بهرحال عزتمندو الله بهترین کتاب را کړی دی کله کتاب را کړی خود دې قدر وکړو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی دا قرآن د یارانی کتاب دی خو ګوره دا د سړی نه تختی وی لکه څنګه اوښ چې د رسۍ نه تختی هلکه بیا ما له خپله چټ راکړي چې څه ډول کوو نو عزتمندو وی دا د سړی نه تختی نو د دې به خیال ساتي خیال ساتلی څه دي د د مدرسې خیال ساته د د استاد خیال ساته د د عزتمندو د تګ راتګ خیال ساته د د ملګرو خیال ساته چې دا قیمتي خزانه ده هغه نه چېرته خراب نه شي د دکان خیال ساتي 10 روپۍ په جب کې د لاندې بل جب جوړ کړی پاږي کیا چې او کله د پرتوک کې جب جوړ کړی هغه سامان جنگ سره یک دی کسو کم لګي نو چې زړه په کومه الته یک دی او دا قیمتي قرآن او دا قیمتي علم او دا بهترینه د اولین او د اخرین خزانه د رب کائنات درکړي د دې حفاظت نه کې نو د دې بچو حفاظت وکاو کنه ان شاء الله. نو بهرحال عزتمندو رب موږ سره څومره مینه کوي موږ په د الله په کتاب پوره پوهېږو نه بیا ما سره رب مینه کوي ګینه یو چاړی سړی چې تا ته دوه درې پیرې خبرې وکړي سړی تنګېږي او بیا عجیبه خبره دا ده یو ښایسته نه ښایسته کلام یو پیرې واوره سړی وایي واه واه خو چې بل ځلې اوري نو بیا واه واه نه کوي بیا وایي خله به ختمېږي بس که که نه پهله واه واه کوي بیا کوي نو به ختم شي لکه اوس مثلا یو شاعر رالی بهترین شاعر دی فلانه سے فلانه سے فلانه سے یو شعر یې وویلو هغه ټول دی واه واه ارشاد 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 هغه یو ځل بیا ووایي هغه شعر چې بل ځل وایي بیا څوک هم ورته وایي چې ارشاد بیا وایي بس دی مخکې ځه که هغه وایي هغه که شاعر په خپله وایي چې هلکه که خفه کېږئ نه دا شعر درته په دې درېیمه پیره زه یو وایم زما ارشاد سړی وایي ښه زه صحیح ده نو بس هغې بله پیره وایي که څلورمه پیره وایي چې خفه کېږئ نه یو ځل یې بیا وایم خفه نه شئ یو ځل یې بیا وایم خلک خښتو ته لګي خدای دې غر که چې غر چې بس که بس کې که نه کې دماغ دې والا پیتي کړه
لکه بار بار نو دل کېږي هاي دا کتاب څومره اعلی دی مخکې قاري صاحب تلاوت وکړو په بېل انداز کې ورپسې مولوي صاحب بیان وکړو هغه قرآن ویل بېل انداز کې ستاسو سدید مولوي صاحب تاسو ته په جومات کې مونځونه کوي بېل آواز کې د ده مشر ورور دی د هغه الله بېل لحن داود ورکړی دی د داود علیه السلام په شان آواز ورکړی د هغه بېل خوند دی ما تلاوت وکړو د هغې بېل خوند دی تی وایي ستا بېل خوند دی ابۍ وایي په بېل ډیزاین کې بیبي وایي په بل ډیزاین کې دادای وایي په بل ډیزاین کې د هر د چا د خولې نه د قاري سدیسي وایي د هغه بېل خوند دی چې شورای وي د هغه بیل خوند دی او عزتمندو قاری ایوبي وي د هغه بیل خوند دی فلانه وي د هغه بیل خوند دی چې محمد رسول الله وي د هغه بیل خوند چې ابوبکر صدیق وي د هغه بیل خوند هم دغه یو کلام دی هم دغه یو صورت دی هم دغه یو خبره ده خو چې هر انسان وي جدا جدا خوندونه دي ځکه دا د رب کلام دی په دې کې څوک ستړی کېږي نه خو موږ پرې پوهېږو نه دا زموږ کمزوري ده فلا يتدبرون القرآن وای داسې څوک نشته چې په دې قرآن کې هم لږ سوچ وکړي دوکانونو کې ډېر سوچونه کوي زما الله وایي دې قرآن کې څوک سوچ والا نشته ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر دا خو ما ډېر آسان پیدا کړی دی خلک وایي ګران دی نو ګران خو ځکه دی چې ته ټایم نه ورکې او ما دا د یاراني کتاب دی یارانه دوستانه په زړه کېږي داسې ده که نه لالچي انسان سره څوک یارانه کوي نه ته خو صورت یاسین وې خو د دې دپاره چې سار مې بولی خوږي بیا هم د الله بولی ښه کوي ځکه دې کې دا برکت شته د دې دپاره مې ویلی شي خو دا د یاراني انداز نه دی دا ته چې کوم وې یو ځل یو بازار کې یو توتي خرڅېدو هغه توتي ډېر ګران خرڅېدو نو یو ملک سړی رالی ویل که دا څه چل دی ویل توتي دی ویل توتي م چېرته په سترګو نه دي لیدلی دومره رش دی ویل نه دا ناشنا دی ویل څه چل دی ویل دله فارسي ورځي نو هغه سړی ډېر هوښیار یو جملې ورته داسې د فارسۍ یاده کړې وه چې هغه د هرې خبرې جواب کېدی شو ګینې خرې ته ګوره او د سارا شپې ته ګوره توتي چېرته فارسي یادولی شي فارسي زبان شیرین است لیکن دشوار است دا خو ګرانه ده ښایسته ژبه د عربۍ نه پس فصیحه ژبه فارسي ده ښایسته ژبه ده هغه ملک ویلې ملکان خو به د پیشوګان او د سپي او د مالدار خلک ټولې پیسې په دې ورکوي او دغه څیزونه ساتي پیشوګان او سپي او فلانې او ډینګري نو ورته ملک ورته وایي هلکه بس توتي زما شو خیر دی بولی مولی دی وکړه 1000 روپۍ 2000 یې ګران علم خو چې چا ور نه کړي خو په دې شرط سره چې فارسي وله ورځي ویل بالکل چې خلکو ویل د اخر کې بولی ولګوله دومره روپۍ مثلا 10,000 15,000 20,000 یا لک بس وله ورې کو چې وله ورې کو هغه ته وایي چې وایي ما څه خو د فارسي وایي که نه هغه ویل دا ګزو دا میدان ورسره ووایه که نه نو دا د توتي ته وایي توتي فارسي فهمیدی نو هغه ورته وایي دریچ شکست دو ته دا جمله زده کړې وه دریچ شکست دې کې څه شک دی نو دا جمله هغه ویل که دا خو وله بلکل سولانې جواب یې ورکو بیا ورته توتي ماما ما سره چې لاړ شي افغان کالونۍ ته هلته به فارسي بانان سره فارسي ویلی شي وایي دریچ شکست دې کې څه شک دی سړی وایي بس توتي زما شو چېر څومره روپۍ دا خو بلکل هرې خبرې جواب ورکوي چې ځان سره یې بوتلو نو به چې څه خبره کوي هغه هم دغه یو قصه کوي دریچ شکست دریچ شکست دریچ شکست هغه چې دا څه په غولو واوړېدو دله خو بل څه نه ورځي هم دغه یو جمله ده یو ځل یې ښځې سره جنګ و ښځې ته وایي کېنه د فلانۍ فلانۍ لورې هغه ورته وایي کېنه بوتله توتي ورته وایي دریچ شکست دا دی وګوره دا خو د ښځې ملګری چې دا پکې دویم میړه رالی اوس به دا پکې بېل پکې اوازونه کوي یو ځل چې ورته تشناب کې ناست و نو تشناب کې چې لاړ شي نو دا یو خبره ده د ټول نه اول به څه چک کې پرتوغاښ مه کړه اول نه بمبه چک کوه چې اوبه پکې شته که نه ځکه دا د ټول نه ضروري د ټول نه غټ ادب دا دی که دعا دنه پاتې شوه خیر دی چې راوځي بیا به ووایې خو ټوټۍ ګوره د هغې نه مخکې ګزار مه کوه نو بس هلته چې کوم باتروم کې تشناب کې ځان هغه کو بمبې نه وه کتلې نو اواز یې کوي یا ښځې لوټه نو هغه توتي ودی دریچ شکست یعنې شک نشته چې کار خو دې خراب کړی دی نو بهرحال عزتمند ارض کې به ما مه شمېره درګډې توتي به ارض کې هم دغه یو قصه کوله اخر کې سړی ډېر زیات پریشانه شو چې مړه دا خو هسې فضول شی دی نو بس راوینیولو او ورته وایي ای توتي زه ډېر غټ قمقل یم چې ما ته دومره په ګرانو روپو اخېستې هغه ورته وایي دریچ شکست بلکل شک نشته خپو پورې قمقل یې ولې دې داسې کول بس هغه راونیولو او دا ورمېږې وله مات کو وایي نن دې مرګ کې هم شک نشته دلته وجنمه
وی وجلو عزتمندو دا خو لطیفه وا خو نن راشي دا د نصیحت خبره ده ګوره عزتمندو طوطي بیا هم خو بې زبانه شی او هغه دوه درې جملې بیا هم د خپل مالک دپاره یاد کړې چې زما مالک خوشحالېږي زه فارسي یاده کړه، زه زما مالک خوشحالېږي پښتون طوطي چوري خورې دا یاده کړه، زه زما مالک خوشحالېږي هلک شپیلي یاد کړه، آواز یې یاد کړه، ډېرې خبرې یادې کړې. راشه عزتمندو ته خو مسلمان یې، تعالی الله خوږه ژبه درکړې ده او علمه البیان، الله دل بیان در کړی دی، الله د خبرو توفیق در کړی دی، الله دومره اعلی پیدا کړی. زما بندا ستا سترګې د الله، ستا ژبه د الله، ستا هر څه د الله. زما بنده ته الله له څه ورکړه. زموږ شپېته کاله وشو د مونځ ترجمه نه راځي. ما پسې بېګانه یو کس د خطې میسجونه کې د مونځ ترجمه راولېږه. نو خدای بنده و چې ته قاري سره کښېنه وکړه که نه مونږ څه مسلو ته پوه وکړه. نو بهرحال عزتمندو مونږ په یو جمله نه پوهېږو، اتحیات وایو پته راته نشته چې د رب نه څه غواړو که رب له څه ورکوو، درخواست کوو که ورکړه کوو، صفت کوو که د شیطان تذکره ده که نعوذ بالله د الله تذکره ده، هېڅ پته راته نشته دی چې په دې مونځ کې څه وایو. د الله نه د جنت خبره ده که د دوزخ خبره ده، که د منافقینو خبره ده که د مسلمانانو خبره ده، که د کافرانو خبره ده که د مسلمانانو خبره ده، هېڅ پته راته نشته. زمونږ نه غطوطي خو یو څو جملې یادې کړلې، موږ ته خو هغه هم نشته عزتمندو. نو د دې وجې نه علماو قاریانو سره به کینو که نه انشاءالله. د قرآن یو آیات څومره اجر لري؟ یو آیات. ما یو بابا نه تپوس وکړو، بابا قرآن درځي؟ ویل نه بچې نه راځي. ما یې په ناظره ویل نه راځي. ما یې پټکو ویل نه راځي، پټکو هم نه راځي. ما ته اوهو چود دې ضایع کو. ویل بلکل بچیه ضایع شوی دی، روزانه جاړم چې قرآن ته کښېنم بس نشم ویلی، دماغ مې کاڼی شوی دی، زړه مې سخت شوی دی، نور راکې همت نشته دی، یو ټکی مې په دماغو کې نه راځي. ما ورته بابا دا ولې؟ ویل بچه موږ ډېرې سختې تېرې کړي، ته خو د مړې خېټې خبرې کې دا وګوره غټ غټ ډېګونه درته لګېدلي دي او ښایسته ښایسته د سنگ مرمر ټیلونو کې ناستې پکې درته لګېدلي دي او تیار قالینونه درته غوړېدلي دي، قاریان او اجیان درته ناست دي. تاسو خو ځکه قرآن یاد کړو، زموږ نه خبرې موږ خو به د خانانو بیګارونه کول په وطن کې، موږ به اوبخورې کولې، موږ به غوبلې کولې، موږ د خارانو کارونه کړی وی که موږ قرآن ویلی وی، موږ په کم ټایم کې ویلی وی. او بچی وي د بلې د خبر کما زمونږ په وطن کې چې کم مولا و هغه هم د شلو صورتونو نه زیات نه ورتله، سودم تشینو هغه هم نه ورتلو. شل صورتونه به ځکه مولیان یادول چې شل رکاته تراویح و چېرته پاتې رانیسو، نور به نه ورتلو. او د خلاصي مولا و به او د کنز مولا به او شلو کالو کې به علمونه حاصلېدل عزتمندو. شل کاله 25 کاله به علم پسې سړی ورکو. وی من کوم ځای کې سبق ویلی؟ مانې بابا څه خو به درځي که نه؟ وی او بچه قل هو راځي. او ما ورته ویل قل هو هم ډېر لوی صورت دی. ما ته بچه خندا مه کوه، دا خو زما لمسی دی جومات کې داخل دی سدید صاحب سره هغه هم قل هو ورځي، دا خو وړوکی شان صورت دی. ما ورته ویل نه دا لوی صورت دی. ما ته وایي ما پوه کړه څنګه لوی صورت دی؟ ما ورته ویل واشه ستا پیغمبر زما پیغمبر احمد مصطفی محمد مجتبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان یو پېرې قل هو وویله د 10 سپارې تلاوت وکړو. ما ورته ویل بابا سلور رکعت نفل سنت کې څو پېرې قل هو وی؟ ما ته بچیا سلور پېرې قل هو وی. ما ته مبارک شه چې سلور رکعت نفل او سنت کې الله تعالی د یو قرآن او د شلو سپارو د تلاوت ثواب درکړی وي. ما یو بیبي نه تپوس وکړو، بیبي قرآن درځي؟ ویل نه راځي. ما ویل ولې؟ وایي بچیه موږ ډېرې سختې تېرې کړي، خاوندانو سره په پټو کې کارونه کول، غوجلې اخورې به هم سنبالولې، موږ په کوم ټایم شملې به هم جوړولې، وارګه به هم جوړول. نو موږ په کوم ټایم کې ویلې وې؟ موږ به ماشومان هم په شا ځان سره تړل، پټو کې به هم کارونه کول، خاوندانو به هم بیګارونه کول. موږ په کوم ټایم کې قرآن ویلی وې؟ ما ورته بیبي څه خو به درځي که نه؟ وایي او الحمدو راځي. ما ورته مبارک شه. وایي ولې اختر دی؟ ما د اختر نه هم ګټه خوشحالي ده، الحمدو درته یاده ده. وایي بچه دا خو دومره غټه خبره نه ده، دا خو د هندوستان هندوانو له ورځي، هندوانو له باقاعده ویډیوګانې موږ کتلي، هندوانو له الحمدو او قل هو ورځي. ما ورته ویل نه ډېر لوی صورت دی. ما ته وایي ما پوهېږي که که نه څنګه لوی صورت دی؟ ما ورته ویل غوږ شه ستا پیغمبر زما پیغمبر احمد مصطفی محمد مجتبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا صورت فاتحه دا 7 المثانی ده، دا داسې صورت دی چې مخکینیو کتابونو کې نه دی راغلی، دا الله د دې امت دپاره خصوصي ساتلی او په دې صورت فاتحه کې تورات پروت دی، په دې کې انجیل پروت دی، په دې کې قرآن پروت دی، په دې کې زبور پروت دی. نو چې د چا په سینه کې صرف اور صرف صورت فاتحه پرته ده،
گویا کہ د دې انسان په سینه کې د الله څلور واړه کتابونه پراته دي. الحمد ټولو ته یاد ده کنه؟ نو عزتمندو الحمدلله ډیر بهترین امت کې الله پیدا کړی. خو نن عزتمندو مسلمان لږ سس شوی دی، لکه څنګه چې عزتمندو پس کروټو باندې بری هیری راشي. نن مسلمان لږ غفلت شکار دی. نو لږ مدرسو ته، لږ جماعتونو ته، لږ تبلیغ ته، لږ نیکو کارونو ته متوجه شي. د مسلمان نوم ډیر پریوتی دی. اوس دوکه دلته، شراب دلته، زنا دلته، ګډوډ کارونه دلته. عزتمندو الله دې موږ او تاسو ټولو ته هدایت وکړي. اخیری خبر عزتمندو، حالات بل طرف ته روان دي. که موږ او تاسو د خپلو بچو فکر ونکړو. په لاهور کې پرچه راغلی وه چې په محمد رسول الله یو دوه درې خبرې ولیکه. هی د مسلمان بچي څه لیکلي، اخره کې به استغفر الله وایي. مسلمان ته لیکلي دي دا هغه پیغمبر دی چې ته پیدا شوې، زه پیدا شوم، ستا بچی زما بچی پیدا شو. نو په وخت کې اعلان شو اشهد ان محمد رسول الله. وی ګوره دا پیغمبر به نه هیرې، نن هغه هیر شو. مسلمان بچي څه لیکلي، وی مسټر محمد په مکه کې پیدا شوی. وی لسمه پوری سکول دی مسٹر محمد نبی علیہ السلام یادوي د مکی په های سکول کې ویلو، او بیا اعلی تعلیم د پاره آکسفورد یونیورسيټي لندن ته لاړو. الته نه با اټلاو ال ال بي وکړه، واپس خپل ملک ترالو او د خپل ملک یو لوی ملک ته جوړ شو. ټول وی استغفر الله. د مسلمان دا حال دی. یو مسلمان نه چاته پوسو کو پښتنو کې پیغمبران نه دي راغلي، ویل ولی نه دي راغلي؟ آدم خان، عیسی خان، موسی خان، یعقوب خان، ایوب خان او عیسی خان. راشا انگریز نے تپوسو کا who is the محمد سوک دے. یو انگریز نکلی دی the most perfect man in human being محمد. وہی پا کائنات کی کامل ترین انسان محمد تیر شکل. عزت مندو دعاو کئی کہ دا مدرسہ چا جوڑا کرے دا جماعت چا جوڑ کرے دے. اللہ رب العزت دی گورا دا ور پا گن شمیر بانے حافظان. اللہ رب العزت دی دغا جسم لا یا دغا آجیانو لا که یو دے که دو دے که دری دی. اللہ رب العزت دی پا مال حال کے برکت واچے. او اللہ رب العزت عزت مندو دی دین مرکز جوڑ کئی. ستا یو بچے دے مڑ بشی، ختم بشی، خود مدرسہ جوڑا کا بل بپ کی پیدا شی. پردے بچے با اللہ ستا د بچو پا کاتا کیوں لکی. پردے بچے بے خواری باغل کری، خو جماعت تا جوڑ کرے ہو، مدرسہ تا جوڑا کرے ہوا، التا سبق آگا ویلے ہو. نو عزت مندو آگے با پدیزی ولی آسان کوئی پخپل عمل جنت تا تک آسان دے که گران. او دا بل خود لے شئی کانا آگا بل سدے مزیو مولا کا. نو جو مولا جنت تا زی خودتے ہو اللہ کران اللہ جی دا غزمان پوزی پو غرب شوے دے، دا غزمان پوزی پی خول لی، زمان مدرسہ کی سبق ویلے دے، پیسی پی ما غرب کری او دا زی او زنزم. یقینو کہ اللہ بربانی غیرت کئی بالکل بہت سر تعلیم کی. ذکر علماء با سفارش کئی کہ نہ کئی، حافظان با سفارش کئی کہ نہ کئی. راضی کہ دوزخ پر ٹکٹ کا جنت تغوار عزت طریقہ خیر اغدا دے چی یو حافظ پیدا کئی، یو عالم پیدا کئی. ذکر دا با صفاعت دا دوزخیانو کئی کہ دا جنتیانو اصلاً با دوزخیانو کئی. نو دوزخیم کئی چی دا دے زان سر روان کی او دا جنت با دروازے دی بوزی اللہ دے او سر پریدی. نو انشاءاللہ دے کے با کومک دے مدرسہ کی مدرسہ جوڑی گی غالباً. مدرسہ کم دے کی جوڑی گیا لگا؟ مدرسہ کم دے کے مدرسہ محمد اوڑیر خیستہ مدرسہ دا جماعت دے گا. جماعت نے مدرسہ جوڑی گی. عزت مندو گوری منگ مدرسو پسی چاندی غوارو قسم دے منگ بدین شرمیگو. گوری دا تاسو دا پارا دا شرم خبر دا ذکا چیو عالم ستا در تراشی تا تا اللہ سولیسی دا اللہ دا پارا تا تا اللہ سولیسی. نو دی وجہ عزت مندو لوگ سوچ کول پاگے تا سول مالدار ازم پی جنم خام. نو دی وجہ دی که چندو مندو والا نظام مکوی بس روز تراشی خاری سے تو آیا خخت زما یو دیوی سیمٹ زما بلوی یو شے ناشر بلوی سریه زما او بلوی فلانی زما د مزدور خرچه زما واته لس کسان راجم شي واته لس کارونه دی یو پسر باندې والے بهشکه یو روپۍ خپل جب نه مور کوا. تاسو مالدار خلکو سره تعلقات دي داغین راواله خو ستا به کې واسطه راشي نوم بستا استعماليږي ثواب بستا دم درکې او الله به غلم ورکې. داسې بکو کنه ان شاء الله. اخیری شیرونه ته رحمان بابا ویم رحمان بابا وای دوباره دی رات لنشته په دنیا نن دی وار دی دروغ لیکي اختیار تیر ساعت پشان د مړی د لحد دے مړی چا دے ژوند دے کړي په جړه د عمل پځې بدا پختن نوي چې ته زوی یا وسې د فلان په خپل ځان خېګړه او کا غرمشه په خېګړې د ابي او د دادا هغه ناوي چې په خپل خېست نوي سو کې سکه اندي خایس د مور او نیا
हमने तो